کاکا بخیر علی لو سړی شي لو سړی شي کینه ښه کتاب کینه جوړ جنګیز خان بچیا جی منګ الله پاک د دې کلی خانان پیدا کړو بالکل او الله پاک موږ له دا حق را کړی دی چې موږ د غریبانو سره ښه وکړو زورور به د کمزوري سره ښه کوي بچیا بالکل جی چې ته د غریب سره بد ونه کې ښه یاره کاکا ستا حکم په سر سترګو تو چې څه وایې موږ به هماغه کوو ما ته پته ده زما بچې همداسې وکړې جی تابعدار اور زما درته جرګه ده جی جی دا دوه پرېقو جنګ شوی د هغو روغ راولمه او ته خیال کوه وګوره ټیک شو جی ها زه ټیک شو السلام علیکم وعلیکم السلام په مخه دې خان السلام علیکم خان خیر بخیر څنګه ښه خی خان جوړې ټیک ټاک یاره خان یو خبرې در راغلی وم وای وای زه یم د خپلې زندګۍ نه دومره تنګ شوی یم زه یم چې خودکشي مې وکړه اخر ولې نو په دې معاشر کې خو ما د څوک په تلو نظر نه ګوري هر سړی راته وایي ته د لوپرانو او جوارګرو سره کښېنې داسې وې سوچ چې لوپرانو او جوارګرو سره کښېنې بس هم چې څوک مې ویني بس دا خبره راته کوي داسې څه طریقه سره لار راته وښیه چې عزت مې ستاسو غوندې سیوا شي او بیا راته څوک داسې نه وایي ښه ورې لږ سوچ پې کوم که نه خبر مې رایاده شوه ستا دا مسله ډېره اسانه ده څنګه دا به ډېره ژر حل شي څه لار راته وښیه زه خوښه ته دلته ودرېږه لږه خوښه لږه خوښه کښېنه پاسه کښېنه پاسه چې څو پورې ته ما نه ویلي نو کښېنه او پاسه دا څه وایې کښېنه او پاسه کښېنه او پاسه موږ پکې نسوارګې کېږو لکه صبر ته خو به ډېر ستړی شوی یا زما د بیخي د خیال نه وته شو اوس څه وکړم خان اوس داسې کار وکړه که نه ته دې خوره شه اوس لاړ شه خپلو ملګرو ته دې ووایه وایي اوس زه د خانانو سره کښېنم پاسم ورځه پې